د روجي د ماتېدو د نه ماتېدو مسائل مو ذکر کول. تقریبا مشهور مسائل مو ټول ذکر کړل. دا یو مسئله ده، یو مزدور کار د مزدورې د ګرمۍ د وجې نه روجه ماتولی شي که نشي ماتولی. نو دا د فقه مسئله ده چې د مزدورۍ د وجې نه او د ملازمت د وجې نه د یو کار د وجې نه خو روجه ماتول بالکل روا نه دي. البته د هغه کار کولو او په هغه کار کې دی چې کوم دی د ګرمۍ یا د تندې د وجې نه داسې شو چې بې حاله شو، بې اوشه شو، نو بیا که د ده روجه ماتم شي نو په ده باندې کفاره نشته، قضا ده. نو مسله ترې نه راووته. کرکټې مرکټې کوي خلک لګیا دي کرکټیان. نو آیا د دې کرکټ د وجې نه چې کوم دی نو یا د دې لوبو موبو د وجې نه سړی روجه پرېښودی شي؟ دا کلاړیان ټول روجي نه نیسي، دوی روجي پرېښې وي. نو عزیزانو علماو لیکلي دي چې یو انسان خپلو بچو ته حلال رزق ګټي، د هغې د وجې نه روجه پرېښودل روا نه دي، روجه ماتول روا نه دي. نو بیا د لوبو ټوکو د وجې نه به څنګه روا شي؟ د لوبو ټوکو د وجې نه روجه چې کوم دی نه روا کېږي. دا شانتې چې کوم دی نو که په رمضان کې د یو انسان روجه ماته شي د څه وجې نه، نو باقي پاتې رس کې به دی څه کوي؟ باقي پاتې رس کې به عزیزانو دی خوراک ساک نه کوي، دی به خوراک ساک نه کوي. ځان به د روجهدارو سره اکه شانتې چې کوم دی نو د هغوی مشابه حسابوي. نو دا یو څو مسلې دي. مسافر ته روجه چې کوم دی نو ماپ شوې ده چې ته به بیا قضا وکړي. نو یو سړی په مسافرۍ و، نو په نیمه ورځ کې د ده مسافري سفر ختم شو، راغی راورسېدو خپل کور ته. نو دا باقي نو دی خو په سفر کې و د پښمني کې که نه، او د روجه نه ونیولې، اوس به د نور نیمه ورځ کې څه کوي؟ دی به خوراک نه کوي او قضا به د دې کوي، د دې ورځې به قضا کوي. خو چې کله کور ته رارسېدو نو باقي پاتې ورځ به خوراک نه کوي. دا شانتې یوه ښځه په ماوارې بیمارۍ کې وه، یا د بچو د پیدایش هغه کومه څلوېښتي بیماري وه هغې کې وه، او د دې هغه بیماري هغه چې کوم دی نو بنده شوله په نیمه ورځ کې. زمونږ ښځې خو دا فرق نه کوي، زمونږ ښځو ته دا پته نشته چې بیماري څه ټیم بنده شوې څه ټیم، د دې فرق نه کوي. حالان کې دا به معلومې. نو که په نیمه ورځ کې بنده شوله نو دا باقي پاتې ورځ چې ده نو دا به بیا خوراک ساک نه کوي، دا به روجهدار مشابهت کې او د دې به چې کوم دی نو قضا کې. دا شانتې یو سړی چې کوم دی نو بې هوشه او په نیمه ورځ کې دی چې کوم دی نو په هوش کې راغی. پرون د بېهوشۍ مسله تېره شوې وه، یعنی دی د څو ورځو نه بېهوشه او د روجې په نیمه ورځ کې دی په هوش کې راغی، نو دا باقي پاتې ورځ به دی خوراک ساک نه کوي. البته که د دوایم وایي ضرورت ورته نو بیا به کوي او د دې به قضا کوي. دا شانتې که یو مریض هغه چې کوم دی نو هغه مرض یو چې روجې نه نیوله او په نیمه ورځ کې چې کوم دی نو دی ښه شو، نو باقي پاتې ورځ به بیا دی خوراک چې مریض دی بس بیا خو به کوي، خو لیکن چې کله ښه شو نو بیا به نه کوي. دا شانتې که یو سړي باندې چې کوم دی نو چا په زور روجه ماته کړې وه، ټوپک یې پرې پاسه ایښې و، تماچه یې پې ایښې وه، چاکو چاړې پرې پاسه ایښې و چې چا به خورا سیوان خوره ګنې چې کوم دی نو وژنم دی. بس دته شریعت اجازت ورکړي چې خورا، په خبرو سره ځان مه وژنه، خورا. خو لیکن نیمه ورځ کې اقرا د ده نه اوچته شوله، هغه زبردستي ترې نه اوچته شوله. نو چې زبردستي ترې نه اوچته شوله نو اوس به باقي پاتې څه کوي؟ نو دی وایي چې یو سیو را باندې وخوړل راشه دا نور په خپله وخوره. نه داسې به نه کوي، داسې به نه کوي، نور باقي پاتې ورځ به دغه شانتې تېروي. دغه شانتې کوي او د دې به بیا قضا کوي. که یو ماشوم چې کوم دی نو بالغ شو په نیمه ورځ کې، په نیمه ورځ کې بالغ شو، ماسپښین چې کوم دی نو بس بالغ شو، یا یو کافر چې کوم دی نو په نیمه ورځ کې مسلمان شو، نو دی به دا باقي پاتې ورځ چې ده نو دا خوراک ساک نه کوي، دا به د روجهدار سره مشابه او دی باندې قضا نشته. ولی چې سحر چې روجه شروع کېدله نو دی د روجې اهل نه و. په خبره ورسېدي دا نور مخکینی چې و د دې خو هسې عارضي بندې شو، لیکن نور خو اهلو که نه، او دا دواړه اهل نه دي، نو دی به بیا د دې ورځې قضا نه کوي، د دې ورځې
نو دا مسأله ده. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي.